پاکستان ته د اشرف غني حوصله ختمه شوه. د منظور پښتون له نیول کېدو وروسته اشرف غني څه ویلي د پوهېدو لپاره مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستاني پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم مشر منظور پښتون نیولی دی. پاکستان کې د پېښور پولیسو منظور پښتون تېره شپه شاوخوا 1:30 بجه د پېښور په تاکال سیمه کې نیولی دی. په همدې تړاو ګڼ غبرګونونه راپارېدلي دي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ټویټ کړی او لیکلي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پشتین او د هغه د ملګرو په نیولو او ځورولو خواشینی یم. زه په دې اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې بشپړ ملاتړ کوم. په داسې حال کې چې زموږ سیمه د افراطیت او ترهګرۍ له دوامداره ګواښ سره مخ ده، حکومتونه باید د بشري حقونو له فعالانو او سوله خوښو مدني حرکتونو څخه ملاتړ وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په څېر د عدالت غوښتونکو خوځښتونو پر ضد دولتي تشدد د سیمې د بې ثباتۍ لامل ګرځي او موږ یې په کلکه غندو. که حکومتونه له دغه ډول خوځښتونو سره اختلافات لري، نو دغه اختلافات دې د خبرو اترو او ډیالوګ له لارې حل کړي، نه د خشونت او زور له لارې. ولسمشر دا ټویټ په داسې مهال کوي چې له دې وړاندې هم د منظور پښتین ملاتړ کړی او د دوی په پلوۍ ټویټونه کړي چې پاکستان بیا په خپلو چارو کې لاس وهنه بللې وه. منظور پښتین بیا له نیول کېدو وروسته ویلي څو چې د قوم هر مشر په خپلو لاسونو کې زولنې ونه ویني، تر هغه وخته پورې د خپلې خاورې او قوم حق نشي ادا کولی. هغه زیاته کړې دا د نوموړي لپاره تر ټولو ډېر اعزاز دی چې د خپل قوم او خلکو لپاره د حق غوښتلو په جرم لاسونو کې زولنې پرتې دي. په هر حال ګڼو بنسټونو خلکو د پاکستان دا کار غندلی او ویلي دي چې ژر تر ژره د پاکستان منظور پښتین خوشی کړي. باور دا دی چې پاکستان له دغه غورځنګ ویره لري او غواړي په دې ډول دا غورځنګ غلی کړي. خو داسې ښکاري او په تیر کې هم دا ثابته شوې چې دا کارونه نتیجه نه ورکوي او د خلکو د حق غږ په دې توګه نشي قرارېدلی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.